کابینه کوم لیست مو اعلان کړ دا ټول غړي همدې کابینه کې شامل دي ومن له توفیق نه یې منم مجاهد صاحب زموږ نومونه دیوالې کې وانخیستل ډاکټر صاحب انجینر صاحب په دغه حکومت کې جای نه درته سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه د تیر په څیر به چې کابینه اعلانېدله چا به ویل نه یې منم او چا به ویل چې غره ته ځم اوس بیا راغلي د هغو خواته له دوی څخه پوښتنه کوو چې دی د الف 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 نوې کابینه مني او که نه له دوی نه به پوښتنې وکړو د دوی خواته راغلی یم ډاکټر صاحب داسې یوازې ده چې تاسو دغه د الف الف کومه کابینه چې اعلان شوې ده نه یې منئ آیا دا کوم حقیقت لري او که نه رښتیا هم دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې تاویږي دا خبره هېڅ حقیقت نه لري دا کابینه ما منلې وه منم یې نر صاحب حکمتیار تاسو تیر دولت کې ویلي وو چې که چېرته ماته په دولت کې برخه را نه کړل شي نو زه به غرو ته وخېږم تاسو اوس څه پلان لرئ اوس هم په همغه خبره باندې ولاړ یې او که نه که چېرته ما دې حکومت کې دنده را نه کړل شوه نو زه بېرته غره ته ځم انجینر صاحب غوږ ته بېرته که یو راز درته اچھا دې ته هم چې منمه که مې په زړه کې نه منم